عبدالله ابن مبارک لوی محدث دی، لوی محدث، دا حدیث لوی امام دی، لوی تاریخ لري. یعنې ډېر احادیث یې موږ ته د پیغمبر علیه السلام را رسولي. یو ځل یې خوب ولیدم، په خوب کې ورته حضور پاک فرمایي عبدالله د مبارک زویه بصرې ته به لاړ شي او هلته یو تاجر دی، سوداګر دی، بهرامي نوم دی، هغه ته به یو خوشخبري ورکړي، زیرې ورکه. هغه خوشخبري دا ده چې هغه ته ووایه چې ته به جنت کې ما سره یو ځای داخلېږي، ما سره به یو ځای جنت ته ننوځې. دا خوشخبري وله ورکه. عبدالله ابن مبارک چې کله د خوب نه راویښ شو، حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني، چا چې زه په خوب کې ولیدم د یقیني ولیدم. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان زما په شکل نه راځي، زما په شان شکل شیطان نشي جوړولی. خو لوی محدث دی چې پیغمبر مبارک په خوب کې ولیده، نو دا خوب خو بلکل یقیني دی. ودرېږه دا معلومات لپوم د شاګردانو نه تپوس کړه لکه بصره کې څوک کس بهرام په نوم شته، تاجر دی، سوداګر دی؟ وی او شته. ستا ورسره څه کار دی؟ زما د هغه سره ځان له پټه خبره ده. هلې ونه وی چاته هل نه وایي چې څه چل شوی دی. هغه سره لږ ملاقات کول غواړم. خلکو وی حضرت اخو مجوسی دی، خو د اور عبادت کوي، مجوسی دی. بس زه په بصرې ته ځم ګورم که بل څوک یي. راغی بصرې ته. بصره کې د دنیا شاګردان دي، علما دي. هغه شاګردانو نه تپوس وکړه چې راغی لوی استقبالیه وشوه. چې دې بصرې ته راغی د دنیا استقبالیه وشوه او شاګردان ته تو راتو شو او شاګردانو بوته حضرت څنګه رالی؟ زما لږ غوندې کار دی دلته. خاصو شاګردانو نه تپوس وکړه دلته څوک تاجر چې بهرامي نوم یې شته؟ وی او شته جي، مشهور سړی دی، بین الاقوامی انټرنیشنل تاجر دی. هغه سره زما له غوندې کار دی. حضرت اخو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. بس ټیک ته وی دی که نه بل خو څوک نشته بهرام؟ وی نه بل څوک نشته، تاجرانو کې دقه یو سړی دی، ډېر مشهور دنیا کې خلک پیژني. زه هغه سره ملاقات کول غواړم. د شاګردانو دا سوچ راغی چې ممکن د عبدالله ابن مبارک د سره تجارت کول غواړي، سوداګري کول غواړي. خلک هندوانو سره هم تجارت کوي، سیکانو سره هم کوي، بل سره هم کوي، بل سره هم کوي. دی چې ورغې ورننوت شاګردان ورسره دي، نو بهرام پیژنده، دا علما خلک پیژني او دا کافر هم د عالمانو ظاهر کې عزت کوي. او ورته راپاڅېده او ډېر لویه په طریقه باندې ورته غاړه ورته کېنو. حضرت تاسو څنګه رالی؟ بهرام تا سره مې یو 2 منټه خبرې دي. هغه هم پوه شو چې ما سره به د څه خبرې خو یا به څه شی خرڅوي یا به څه شی اخلي. لویه منډی لګېدلې ده او صیبه اوښان راځي او ځي. دې زمانه کې ټرکونه منډو ته ځي راځي، هغه زمانه کې اوښان دي، اوښان راځي تشېږي او نور بار کېږي، څه سامان راوړي څه سامان وړي. دا دړ نوکران په سوونو زرګونو لګیا دي، څوک سامان بندوي او څوک کولاوي، څوک اخلي او څوک خرڅوي او دفتر یې لګېدلي دي. لویه منډی ده. عبدالله ابن مبارک جلي چې واقعي دا سړی خو ډېر لوی تاجر دی او سوداګر دی او لوی نظام روان دی. بهرام تا سره ځان له کار لرم، حضرت راځئ چې ځان دی کړو. شاګردان بار پاتې شو، بهرام دې دننه کړو. دې سوچ باندې چې کېدی شي څه اخلي خرڅوي. نو عبدالله ابن مبارک یې تپوس کې بهرام یو تپوس ته نه کړو، تاسو داسې نیک کار کم کړی دی راته ووایه. دې له راغلی دومره لوی مزل مې چې د میاشتو کړی دی، دې دپاره راغلی ما. یاره صاحب ما ته ګوره، نیکۍ ته ګوره، نه څه نیک کار به دې کړي چې ته پې مطمئن یې. بس خو چې څوک راشي د ډوډۍ وخت روټۍ پې خورم، اوبه پې څښم، غریب یې هغه سره خیرات وکړم، د چا مې قرض دی غریب دی ورته یې وبخم، او چا له نغدې ورکړم. دا مې نه وي، دا وړې خبرې. ډېر ناشنا کار کړي راته ووایه. بهرام ورته وایي عبدالله ابن مبارک درته به ووایم خو خلکو ته به ووایې یو راز مې شته. وی نه به ویم، وعده ده، مرګ نه پس که مې بیا ستا ویم به خو اوس به نه ویم، وعده ده. وی ښه. بالښت یې واچو، دروازه بنده کړه. وی تا زما هر څه ولیدل چې زما څونه مال او دولت دی او یو مې زوی دی، د زوی مې واده و،
نو ما فیصله وکړه چې په ده ډوډۍ ورکوم، خو داسې ډوډۍ به ورکوم چې داسې اړو چا ورکړې